بسم الله الرحمن الرحیم فاذا قضیتم پس کله چې پوره کړئ تاسو مناسککم کارونه د حج خپل فاذکروا الله نو یاد کړئ الله که ذکرکم پشان د یادولو ستاسو آباءکم خپل پلار نیکلرا او اشد ذکرا بلکې ډیر زیات یادول فمن الناس پس باز د خلقنا من هغه څوک دی یقول چې وای ربنا ای رب زمون آتنا راکړه مونږ ته په دنیا په دنیا کې وما له او نشته د پاره د هغه فی الاخرت په آخرت کې من خلاق صبرخه ومنهم او باز په دوی کې من هغه څوک دی یقول چې وای ربنا ای رب زمون آتنا راکړه مونږ ته په دنیا په دنیا کې حسنتن خوشحالي وفي الاخرت او په آخرت کې حسنتن خوشحالي وقنا او بچ کړه مونږه عذاب النار د عذاب د اورنا اولئک دغه کسان لهم د پاره دوی نصیب برخدا مما د هغه څه کسبو چې دوی کړیو والله الله رب العالمین سریع الحساب زر حساب اخستون کې دی الله فرمای واذکر الله او یادوی الله فی ایام تصورزو معدودات نشمرل شو کی فمن تعجل نسوک چی تندی وکړي فی یومین په دو ورځو کې فلا اسم علیه نو نشته څه ګناه په هغه ومن تاخر او سوک چې وروسته پاتې شو فلا اسم علیه پس نشته څه ګناه په هغه دا حکم لمن اتقى د پاره د هغه چا چیریږي د الله نه واتقوا الله او یریږي د الله نه وعلموا په شی انکم چې بشک تاسو الیه خاص الله رب العالمین ته تحشرون جمع کولې شي